چې څوک په فرض مانځه پسې 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه الله اکبر وایي، نو چې دا څلور کنجه دنیا د سرو زرو د سپینو زرو ډکه شي او هره ورځ صدقه کوي، نو بیا هم تر د ثواب سیوا دی، بیا هم تر د اجر ډیر دی. او د دې حدیث یو راوي دی ابو صالح په نوم باندې، هغه وی ابي هريره رضی الله عنه ته وفرمایل چې دا وایي نو دا به نبی علیہ السلام په دې خلاص په بندونو باندې کولې، په دې بندونو نو بیل بیل مو یو ځله یو شنه وایي، لکه سبحان الله الحمد لله الله اکبر، سبحان الله والحمد لله والله اکبر، سبحان الله والحمد لله والله اکبر. بیل بیل کې کیم څه نقصان نه جایز ده، خو یو ځل باندې وایي په دې خېګو ته باندې دا 15 ګوتې دي او درې بند دي، نو چې 2 ځله یې تیش یو پر پاسه کا